سلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ غواړم چې نن تاسو دپاره د کریګ لیسټ یو څه لنډه راهنمایي وکړم. امید لرم چې دا به ستاسو سره ډېره مرسته وکړي د یو موقتي کار پیدا کولو دپاره، د یو مصروفیت د پیدا کولو دپاره، او هم چې نن تاسو په کور کې کوم یو شي ته داسې ضرورت لرئ چې استعمالي رانیسئ، نه غواړئ چې نوی شی رانیسئ چې فقط یو مشکل مو په حل سي. نو کریګ لیسټ یو ډېر اسانه دی او په ټول امریکا کې په هر سټیټ کې شته، خو په ډېر احتیاط به خرید و فروش کوئ او ډېر به احتیاط کوئ. داسې آنلاین کم خپل معلومات، سوشل سیکیورټي نمبر یا کم داسې ډیټ آف برث، خپل د پیدایښت نیټه او معلومات چاته ور نه کړئ. دا ډېره مهمه ده او هر چاته چې دی پر چا باور هم نه دی پکار. په هر ځای کې چې دی ښه و بد شته، نو په دې کې به ډېر احتیاط کوئ. نو زه به د کریګ لیسټ سایټ اوپن کړم. ما مخکې هم دا اوپن کړی و، اوس زه ستاسو دپاره د سره بیا زه خلاصوم په کمپیوټر کې. او د دې اپ هم شته، تاسو کولی شئ د دې اپلیکیشن یا اپ را هم را ډاونلوډ کړئ پر خپل موبایل ټلیفونونو باندې. زه په کمپیوټر کې خلاصوم چې ما زه صرف ګوګل کې زه دا ولیکم کریګ لیسټ، ګوګل یې ماته راولي. د کریګ لیسټ عمومي صفحې ته ځو. دلته په عمومي صفحه کې دغه شان دي ټول: هاوسینګ، جابس، فور سیل، سرویسز، خدمات او ګیګز. دغه مهم دي زموږ تاسو دپاره فعلا هغه کسان چې ورته اړتیا لري چې نوي راغلي دي. په ګیګز کې چې دی تاسو کولی شئ دغه کارونه پیدا کړئ. خپل ادرس ته نږدې، فرض کړئ 4 مایله 3 مایله، هر څونه مایله چې تاسو غواړئ لرې ولاړ شئ د کار دپاره، نو تاسو هغه لیکلی شئ. نو زه دا اپډیټ سرچ کلیک کوم. اپډیټ سرچ چې مې کلیک کړئ، دغه ټول کارونه دلته یې ماته راښکاره کوي. تاسو کولی شئ چې هغه کار چې تاسو ورسره مسلکیان یاست، فرضه که دا مستري غواړي، که تاسو د مستري یا د موټر جوړولو په دغه کې تجربه ولرئ او دغه مو مسلک وي، نو کولی شئ ځان دپاره هلته کار پیدا کړئ. ورسئ، دلته ادرس هم ورسره پوسټ کړی دی، ما مخکې هم وکتی ده. نو دا رقم چې زه کولی شئ ډېر داسې نور کارونه دي. بیک ټو ټاپ، بیک ټو ټاپ دغه یوه صفحه ده فعلا. دلته دا زما ادرس ته نږدې دغونه کارونه شته. نو دا به فکر کوم ستاسو دپاره ډېر کومک وکولی شي. تاسو کولی شئ کور هم پکښې کې پیدا کړئ. نو زه اوس بیرته شاته ځم. بیا د کورونو د پیدا کولو دپاره، فرض کړئ تاسو غواړئ په کرایه کور پیدا کړئ، په خپل هغه سیمه کې نږدې یو بل ځای ته غواړئ موو شئ، ولاړ شئ، نو دغه نور معلومات یې دلته دا شته. حتی پارکینګ، سټوریج که پسې ګرځئ، که هلته نږدې غواړئ هلته تلاش کولی شئ په کریګ لیسټ کې. او خدمات، دغه خدمات هم تاسو ترلاسه کولی شئ. که کوم خدمات غواړئ هغه هم نږدې دلته شته، یا تاسو خپله پوسټوئ، کولی شئ پوسټ یې کړئ. او دلته چې دی فروشات او یا یو شی رانیسئ تاسو غواړئ، هغه دلته کولی شئ پیدا کړئ چې هر شي پسې ګرځئ. کریټ پوسټ، تاسو خپل هم یو پوسټ کریټ کولی شئ چې یو شی غواړئ تاسو یې خرڅ کړئ، کولی شئ پوسټ یې کړئ. دلته خپل اکاونټ کلیک کړئ چې مای اکاونټ تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ او خپل ګټ ورڅخه واخلئ. امید لرم چې دا یو ګټور لینک مې تاسو درښولی. بیا هم کوم تاسو نظرونه لرئ، کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ ماته په کمنټ کې ولیکئ، او یا هم زما پر ایمیل ادرس باندې ماته ایمیل واستوئ. که کومه پوښتنه چې تاسو په کمنټ کې نشئ لیکلی، ایمیل راته واستوئ. زه کوشش کوم چې تاسو سره همکاري وکړم. غواړم چې خپل هیوادوالو سره ټولو هم سره همکاري وکړم، هر وطنداره سره، او د دې مشکل حل سي او دوی دلته ځای پر ځای سي او ژوند یې سم سي. نو یو بل سره همکاري به کوو، یو بل ته به د کومک لاس ورکوو د خدای دپاره چې موږ ته افغانان ډېر ځورېدلي یو. نو دغه به مو هڅوي د ټولو، زه یوازې هېڅ نه یم، او تاسو ټول او موږ ټول باید دغه همکاري د بله سره وکړو. نو امید لرم دا ستاسو لپاره ډېر ګټور ثابت سي. بیا هم کومه پوښتنه د دې په اړه لرئ یا کوم بله غوښتنه لرئ، یو بل غواړئ یو معلومات درته نشر کړمه د ویډیو د لارې، لطفاً په کمنټ کې راته ولیکئ. سلامت اوسئ، سرلوړي اوسئ. د الله په امان.